بسم الله الرحمن الرحیم د لمونځه متعلق نن وتام کلیپ دی او په دا کې د لمونځه یوه ډېره اهمه مسله بیانېږي. هغه دا چې په لمونځه کې میشتوس رکوع په کومه طریقه سره کي. په دا کې تاسو څو خبرې په ذهن کې کښېنوئ. اوله دا چې کله رکوع ته ځئ بیا په دغه وخت کې تاسو خپل لوسي نه د لوسي ګوتې دا کولاو نسئ او په دوه سره لوسینا سره توس خپلې ګونډې دا په مضبوطی سره نسئ. او په رکوع کې سار شمزۍ او داسې د شمزۍ اخري حصہ دا مکمله د رکوع په حالت کې برابر وي. ځنې خلک دا غلطي هم کو چې ساري چګوي یا سار مکمل ټیټ کو او د ملا اخري حصہ دای چګوي. دا بالکل خلاف سنت دی. بهترینه طریقه دا دو چې سار او شمزۍ او د شمزۍ اخري حصہ د درې سره داس برابر وي. او په دا کې دا ولته برابرېږي چې کله توس د خپلې ګونډې په دا کې کژولی نه رولئ او د خپلې څنګلې چې کومې دي په دا کې هم کژولی نه رولئ. نو توس چې کله ګونډې نسئ په دا کې د لوس داس کژوئ ما بلکې لوس بالکل سیخ نسئ. بیا د توس د ملا سار او داسې شمزۍ اخري حصہ دو بالکل سره برابر وي. او په رکوع کې چې کله توس تکبیر وایي بیا هغه تکبیر دا راویږدوئ چې تکبیر او رکوع چې کوم کیفیت دی دا دوه سره په یوه ځای ختم شي. داس مه کوئ چې توس رکوع شریکوئ اول وایئ چې الله اکبر او بیا پانه بس سوکا سوکا رکوع ته ځئ بلکې چې رکوع شریکوئ د هغې سره الله اکبر دا شریکوئ چې کله رکوع ختم کیږي په یو وخت کې توس تکبیر دا ختم کوئ. او په رکوع کې د توس نظر چې کوم دی سترګې نظر دا په چار دی چې توس په خپلې د پښې باندې د پوسه سوتی. ځکه چې که د پښې نه میشتوس خپل نظر دله وړوي بیا هغه په لمونځه کې د میشتوس خشوع دغه نشي پوته کېدلی. د دغې ثبوت د نبي علیه صلات وسلام په د حدیث کې موجود دی. یو وارث نبي علیه صلات وسلام حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل یا بنی اذا رکعت فضع کفیک علی رکبتیک، یا چې کله ته رکوع کې بیا په دغه وخت کې د خپل لوسینه دا په خپلې ګونډې باندې نسه. او بیا ورته وفرمیل وفرج بین اصابعک، او د لوسې چې کومې ګوتې دي دغه ته بالکل کولاو پرېږده، کولاو یې نسه داس. او بیا ورته وفرمیل ورفع یدیک عن جنبیک، او د خپل څنګلې چې کومې دي لوسینه دا ته د خپلې سیډې نه ورانسه. نو د دغې نه دا معلومه شوه چې په رکوع کې لوس کولاو نسئ او دا باندې خپلې ګونډې توس په مضبوطي سره نسئ او لوسینه دا په خپلې سیډینه باندې مه لګوئ بلکې د خپل جسم نه دغه لوسینه ورانسئ. او بیا د رکوع په حالت کې رکوع سجده قومه په دا کې تعدیل ارکان واجب دی. تعدیل ارکان تشتهی مطلب په دغه کیفیت کې چې توس د یوه تسبیح مقدار توس بالکل کرور ودارئ. یو تسبیح مقدار دا دی چې توس رکوع کوي. په رکوع کې توس بهترینه خبره خدا دو چې درې وره سبحان ربی العظیم، په سجده کې درې وره سبحان ربی الاعلی دا وایي. او که چا یوره سبحان ربی العظیم یا یوره سبحان ربی الاعلی دا هم وایه او د تعدیل ارکان لحاظ یې وکړه بیا هم د دلمین شي. تعدیل ارکان لحاظ مطلب دا چې دای رکوع کو دای په دا رکوع کې دره خاموشه وداري، دره د جسم سکوت اختیار کو چې پاک دا یوره سبحان ربی العظیم وایي. دا ته تعدیل ارکان دغه واجب دی. او که چا د تعدیل ارکان لحاظ نه وساته د دغه سړي لمونځ نشي. ډېر زیات خلک په دا کې هم غلطي کو چې بالکل رکوع ته ځي داس دی سوچ کو چې که زه د یوه سړي د پوره لمونځ که پلور مې نه وویني که ورور مې نه وویني بس بیا هېڅ پرې نشته. حالانکه دا ډېره غلطي خبره ده. میش خو د لمونځ د الله تعالی د پوره کي. که په جمعته کې څوک وي که نه وي، که څوک یې د میش په نګراني باندې مقرر کړی وي که نه وي مقرر کړی، بیا میش هم لمونځ په هغه طریقه سره کي چې په کوم وخت کې د میش مخ ته پلور نسوي او درته وایي چې زمانه وس لمونځ که چې کوم د لمونځه کیفیت حالات میش ولته وي داسې لمونځ میش په ګشولي په حالات کې هم کي. ځکه چې میش لمونځ صرف د الله تعالی د پوره کي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا یو مرفوع حدیث دی چې نبی علیه صلات وسلام یو وارث یو اعرابي ته د لمونځه تعلیم ورکوه. بیا حدیث خو ډېر ویږ دی
خو نبی علیه الصلاۃ والسلام د اعرابي ته فرمایل ثم مرکا حتا تطمئن راکعا، بیا ته په اطمینان سره رکوع وکړه. بیا ورته فرمایل چې ثم مرفع حتا تعدل قائما، بیا سر چکا یا دغه حد پر چې ته بالکل سیخ ودارې. ثم مسجد حتا تطمئن ساجدا، بیا ته په اطمینان سره سجده وکړه. ثم مرفع حتا تطمئن جالسا، بیا ته سر چکا دغه حد پر چې ته په اطمینان سره کښینې. ثم فعل ذلك في الصلاه، بیا ته خپل مینځ په دغه طریقه باندې پیرا کوه. دا روایت بخاری شریف کې هم شته، مسلم شریف کې هم شته او مشکات شریف کې هم شته. دغه نه دا معلومه شوله چې تعدیل ارکان دا واجب دی. بغیر د تعدیل ارکان نه کچال مینځو کو د سړی مینځ دا نشي.